بسم الله الرحمن الرحیم. مانو سبسټیټیوشن پورې موږ راغلیو. بنزین موږ یو ځل داغي سبسټیټیوشن ریاکشن کړی. هغه کې موږ یو هایدروجن په یو برومین یا په کلورین یا نایټرو ګروپ باندې یا سلفونیک ګروپ باندې بدل کړیو او نو ټول جوړښتونه موږ د منځه ایستلیو او یوازې موږ سره دا جوړښت پاتیو چې د یو رقم هایدروجن درلودل او بل کيکولي جوړښت چې دا موږ سره یوازې پاتیو. اوس په دې کې موږ سره کم یو بنزین دی. دا کيکولي جوړښت چې دا بنزین دی او چې دا دوا درې ګونی اړیکې لري دا بنزین دی. نو موږ سره خو مخکې مثلا برومین نه موږ شروع کړی او کلورین نه کارونه شروع کړي. مثلا ما سره خو سی شپږ اچ 15 بیارو او د فردر بیا زه ریاکشن وکم. صحیح ده. مثلا زه د بیا ریاکشن کوم بیا 2 سره او زه د ریاکشن کوم مثلا لیویس تیزاب پښتون کې د ریاکشن ز کومه نو ما سره چې د درې دا کمپاوند جوړي شمیر درې ایزومرز. نو بنزین چې کله زه ډای سبسټیټیوشن ریاکشن کوم یو ځل تعویض شوی دی بیا د هغې تعامل کوم د بنزین درې ايزوميرک دوه تعویضي محصولات ورکوي. صحیح ده. یعنی دوه هایدروجن موږ بدل کړي په بل باندې خو دغه ايزوميرونو شمیر چې دی دا درې دی. نو ما سره سی شپږ اچ څلور او بیا 2 ماته راکوي. خو دا شمیر چې دی د دې مرکب دای سبسټیټیوټډ یا ډای برومو چې دی د دې شمیر چې درې دی. همدارنګه مثلا ما سره کلورو بنزین دی دا غي نایټریشن ز کومه. صحیح ده. مثلا ما سره سی شپږ اچ 15 او کلورین دی مثلا او د دې ز نایټریشن کومه مثلا نو 3 سره H2SO4 دا ورسره تاسو ان شاء الله یې وای. نو ما سره سی شپږ اچ سلور کلورو انو2 راکې خدام سو ایزومرز ورکې درې ایزومرز ورکې درې مرکبات داسې جوړیږي خو درې ایزومیرونه درې مختلف مرکبات جوړیږي او ډای برومو بنزینم چې دی درې مختلف مرکبات جوړیږي درې ایزومرز ورکې مالیکول فارموله یې جوړښت به خامخا مختلفه نو درې او یوازې درې ایزومیرک ډای برومو بنزین ورکې همدارنګه درې او یوازې درې ایزومیرک کلورو نایټرو بنزین ورکې ایټسټرا نور ریاکشن داسې کولای شي. نو اصل کې دا چې مثلا ډای برومینیشن چې کې یا ډای کلورینیشن کې یا ډای نایټریشن کې مثلا نایټرو بنزین دی او دا بیا نایټریشن کې ډای نایټریشن بشي. نو په دې ټولو کې ما سره درې ایزومرز جوړیږي څو ایزومرز جوړیږي درې ایزومرز جوړیږي. صحیح ده. نو جنرال شکل چې دی سی شپږ څلور وای 2 نو د دې درې ایزومرز دي او کله ریاکشن مثلا مختلف مایزي پوری یا مایزي او د هغې بیا نایټریشن کې د مختلف بل الکتروفیلي تعامل سره نو هغې کې هم درې جوړیږي. نو اوس په څه کوو نو موږ به وګورو چې اوس په ډیسایډ کړو چې آیا ما سره زما جوړښت دا دی او که زما جوړښت دا دی. آی ډونټ نو. نو دې ایکسپریمنټ نه چې درې ایزومر جوړیږي په دې نه به زه ډیسایډ کما زه فیصله وکما چې آیا زما دا جوړښت دی او که دا. راځو دې ته چې د دې درې ایزومرز له امله زه ګورم چې دا څو ایزومر جوړولی شي. نو د دې که زه مثلا ما سره دې سره برومین شته دی. صحیح ده. دې کې یو ځل موږ برومین لګولی دلته موږ لګولی دی یا موږ دې ځای کې لګولی دی. صحیح ده. برومین مخکې نشته دی. نو د دې چې زه بیا ریاکشن کوم نو دا دوه ډای برومو مشتقات ورکوي. یعنې دا مرکب چې یو ځل برومینو سره وصل دی او بیا د دې بیا زه برومینیشن کوم نو دا ډای یا دوه دانې ډای برومو مشتقات ورکوي. یو چې دی
مثلا که زه دا داسې واخلم چې مثلا مخکې نه ما سره برومین په دې کاربن باندې و صحیح ده یا په دې کاربن نو پرابلم کاریو کاربن باندې و ځکه دواړه پرایمري هایدروجنز دي نو مثلا ما سره مخکې نه برومین په دې باندې و صحیح ده دا سټرکچر به زه بیا ولیکم اوکې نو دا سټرکچر موږ وکړو او د ده موږ مثلا برومینیشن وکړو دې موږ برومینیشن وکړو نو دې برومینیشن چې موږ وکړو نو اوس دغه برومین دوه امکانات لري یا دا چې مخکې نه چې کوم برومین دی دغه اولنی کاربن چې کوم دی دې سره دویم برومین هم وصل شي یو اپشن دې سره چې وصل شي دویم برومین هم وصل شي لکه دلته دا زما اول برومین دی اول برومین مخکې نه ما سره و صحیح نه دلته دویم برومین هم وصل شوی او بل ایزومرز داسې جوړیږي چې دا یو برومین خو مخکې نه چې کاربن 1 سره وصل دی او دا بل برومین تا سره وصل شي د سیج 3 سره دواړه په ټرمینل باندې وصل شي لکه دې سټرکچر کې چې ما ښودلی دی یو برومین دلته وصل شوی دی کاربن نمبر 1 باندې او یو دلته وصل شوی په اخري کاربن باندې نو یو ایزومر شو او دویم امکان دا دی چې ما سره چې مخکې کاربن سره چې کوم برومینو او بل برومینو ما هغې سره وصل شي نو ما سره دوه ایزومر جوړیږي د دې جوړښت نه چې کوم کې دوه درې ګونې اړیکې دي دا دوه ایزومرز ورکوي او په بنزین کې جوړیږي درې ایزومرز نو زما چې کوم سټرکچر دی زما چې کوم جوړښت دی دا جوړښت چې دی دا زما دا جوړښت صحیح نه دی صحیح ده نو دا اپشن هم د جوړښت چې د ایزومرونو چې دی دا ایزومرز هم والوتو زموږ سره اوس پاتې شو کیکولي سټرکچر پاتې شو کې دا جوړښت چې دی دا ما سره درې ایزومرز بنزین خو درې ایزومرز ورکوي او د دې هم درې ایزومرز امکان دي تیورټیکلي صحیح ده بنزین چې دی ما سره درې ایزومرز ورکوي د ډای برومو او دا دلته ما سره چې دی تیورټیکلي ډای برومو درې ایزومرز دي نو څنګه یو 1 2 ډای برومو دی په اول کاربن باندې برومین دی او په دویم کاربن هم برومین دی نو 1 2 ډای برومو بنزین صحیح دې ته موږ هلکانو ارتوم یو وروسته به انشاءالله دا یو ارتوم دویم موږ سره بل ایزومر چې ماته راکوي په 1 باندې دی او په 3 باندې دی 1 او 3 باندې دی صحیح ده نو دې ته موږ میټا یو میټا ډایبرومو بنزین یو 1 3 ډایبرومو بنزین او بل موږ سره چې کوم دی هغه یو دلته برومین دی یو دلته برومین دی 1 4 باندې دی دې ته موږ پارا بنزین 5 پارا پوزیشن یو 1 4 ته نو پارا ډایبرومو بنزین نو دا هم درې ایزومرز ورکوي څو ایزومرز ورکوي دا نو میبي سټرکچر 1 موږ سره یعنی بنزین جوړښت کېدای شي موږ سره اول جوړښت دی صحیح ده خو په اول جوړښت کې یو ستونزه دا ده که مثلا زه دا واخلم دا سټرکچر واخلم دا ډای برومو دوه قسمه کېدای شي یو چې دی مثلا د دواړو 1 2 ډای برومو بنزین کې چې کوم کاربنونه دي دوی ترمنځ ډبل بانډ دي لکه دلته 1 2 باندې چې کوم کار برومینونه دي په هغوی ترمنځ ډبل بانډ دی خو که دلته موږ وګورو چې کوم باندې برومین نښتي نو هغې ترمنځ سنګل بانډ دی نو موږ سره اخري اپشن چې راغی هغه کیکولي سټرکچر دی دا کیکولي سټرکچر دی کیکولي جوړښت شو نو دو اوسه پورې ایکسپریمنټل فیکټ سره چې دی ورته والی لري ایکسپریمنټل میبي چې دا د بنزین جوړښت دی خو دې کې مایل چې ستونزه دا راغله چې ما سره باید د 1 2 ډای برومو بنزین خپله باید دوه ایزومرز وي انټرسټینګ د 1 2 ډای برومو بنزین کې باید خپله دوه ایزومرز وي د ارتو والا کې ولې چې 1 2 کې دوه برومین چې کوم کاربنونو سره وصلې کېدای شي د دوه کاربنونو ترمنځ دوه ګونې اړیکې او کېدای شي چې د دې دوه کاربنونو ترمنځ څه شي دوه کاربنونو ترمنځ موږ سره یوه ګونې اړیکې صحیح ده نو خپله د کیکولي جوړښت نه دا یو پرابلم پیدا شو
چې د 1,2 ډایبروموبنزین باید دوه جوړښتونه ولري. یو کې چې کم 1,2 ډایبرومو نښتې دی نو هغوی کاربن ترمنځ دوګونې اړیکې او کېدای شي هغوی کاربن ترمنځ شي یوه ګونې اړیکې. نو 1,2 دا بل چې تقریبا 1,6 ټایپ غوندې دی یا میبي 1,6 ټایپ غوندې دی. دا 1,6 دی اصل کې او دا چې دی دا بل جوړښت چې کوم دی چې ډبل بانډ پکې دی دا 1,2 دی. دا بالکل 1,2 دی او دا خپله 1,6 دی اصل کې. دا چې دی 1,6 ټایپ غوندې جوړښت دی. 1,6 ځکه دی چې زه د ډبل بانډ نه زه شروع کوم چې زه کاربن شمېر کېدم نو زه ډبل بانډ هم باید پکې زه راولم. نو 1 2 3 نه راځي دا 1,6 غوندې دی. نو خپله 1,2 ډایبرومبنزین باید دوه ایزومرز وي. یو کاربن ترمنځ دوګونې اړیکه ده په بل کې کاربن ترمنځ یوه ګونې اړیکه ده. نو موږ سره 1,2 ډایبرومبنزین کې یو جوړښت داسې دی چې دوه برومین په ډبل بانډ باندې ډبل بانډ کې یو بل نه جدا دي او بلکې په سنگل بانډ باندې یو بل باندې جدا دي. سمه ده. په یو کې موږ سره څنګه چل شوی چې په ډبل بانډونه دو برومین ترمنځ چې کوم ډبل بانډ دی مثلا زه داسې واخلم دلته ډبل بانډ دی او دلته برومین هم دی. دلته برومین دی دلته برومین دی. یو جوړښت دا دی نیکم کاربونو سره جدي وصل دي هغه کاربونو ترمنځ ډبل بانډ دی او بل کې جوړښت چې ما سره هغه کې سنگل بانډ دی. هغه کې چې ما سره سنگل بانډ دی. نو 1,2 ډایبرومو باید خپل دوه ایزومرز ورکړي. نو د دې جواب کیکولي داسې ورکړل چې دغه بنزین خپله چې دی ډاینامیک دی. د بنزین مالیکول چې متحرکه دی او ډیر په چټکۍ باندې په دوه ډولونو کې یو بل ته اوړي. صحیح ده. بنزین چې دی نو ډیر ډاینامیک دی. همدا جوړښت چې دی مثلا موږ چې کوم یو دا جوړښت لیکلی دی بنزین چې دی ډیر ډاینامیک دی ډیر متحرکه دی او هغه دوګونې اړیکه د هغه یو ګونې ته او یو ګونې اړیکه د هغه دوګونې ته اوړي. نو هغه ویل چې مثلا بنزین شی دی ډېر متحرکه دی او هغه په دې دوه شکلونو ترمنځ شی کېږي یو بل ته اوړي راوړي. دې دوه شکلونو کې یو بل ته اوړي راوړي لکه دې کې چې کوم دی یو کې دوګونې اړیکه ده او بل کې یو ګونې اړیکه ده او دې ته نوم ورک د اوزیلیشن اهتزاز. دا بنزین دوګونې اړیکه یو ګونې ته او یو ګونې اړیکه دوګونې ته دا اهتزاز کې دی کې ډېر په چټکۍ باندې دا اوړي راوړي او دوی ترمنځ تعادل دی. اصل کې دې ترمنځ څه دی تعادل دی. دې ترمنځ څه دی تعادل دی. او دا تعادل دومره چټک دی چې موږ دا یو بل نه جلا کولی نشو. دا تعادل چې دی د دې بنزین کړی چې دوګونې اړیکې یو ګونې ته یو ګونې دوګونې ته اوړي دا دومره چټک دی سو رفټ دی چې دا موږ دا دواړه شکلونه د بنزین دا موږ د یو بل نه جلا کولی نشو. نو له دې له امله موږ سره چې کوم دا جوړښتونه دي دا د بنزین چې کوم دا ډایبروم بنزین دی 1,2 ډایبرومبنزین او 1,6 ډایبرومبنزین دوی خپل منځ کې څه دي اصل کې دوی اصل کې په تعادل کې دي. نو دا 1,2 ډایبرومبنزین چې هغه ډبل بانډ دی او په 1,2 ډایبرومبنزین چې هغه سنگل بانډ دی
دوی خپل منځ کې چې ډېر په چټکۍ سره دوی سره خپل منځ کې دا شی تعادل کې نو دا خپل منځ کې دا موږ سره خپل منځ کې شی دی لکه نو دا په ایکولیبریم کې دی په تعادل کې دی او په چټکۍ باندې یو بل ته اوړي دوګونی دوګونی ته اوړي دغه دوه ایزومر زغون ټو ډای والا ایزومرونه چې دی یو بل سره ډېر په چټکۍ باندې یو بل ته بدلیږي نو دا او دغه ته اوزیلیشن تیوري ورکړه اوسیلیشن دی اصل کې کنه جرمن ټکی دی اوزیلیشن تیوري نوم ورکړه چې دا بنزین دوګونی اړیکه ډېر په چټکۍ باندې د یو غونی ته او یو غونی چې دی هغه دوګونی ته بدلیږي